الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو محترمو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې د تراویح لمونځ 20 رکعاته سنت دی او که 8 رکعاته. محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې دا مسله وضاحت زیات غواړي، تفصیل غواړي چې د دې مسئلې چې تراویح سنت مؤکد دي او 20 رکعاته دي 200 صفحې د کتاب دلایل را سره دي، 200 صفحې. حالانکه هغه نه بیانېږي، مختصراً به زه د دې 200 صفحو څخه 2 احادیث پیش کم او د مذاهب اربعه د فقهاو به په دې باندې تصریح پیش کم چې تراویح هغه 20 رکعاته دي او په دې باندې د صحابه کرامو، د خلفای راشدینو، د انصارو او مهاجرینو صحابه کرامو او د ټول امت مسلمه اتفاق دی چې تراویح 20 رکعاته سنت مؤکد دی. اول په مصنف ابن ابي شيبه کې حدیث راځي په جلد 2 صفحه 143 کې رقم الحديث 1602. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روژې په میاشت کې 20 رکعاته تراویح وکړلې او د هغه بعد یې بیا وتر وکړه. دا شان دا حدیث راخیستی دی امام طبراني صاحب په المعجم الکبیر کې جلد 11 صفحه 393 رقم الحدیث 2102. دا شان امام ابن عبدالبر راخیستی دی په الاستذکار کې جلد 2 صفحه 9 رقم الحديث 222. داشان المنتخب من مسند عبد بن حميد جلد اول صفحه 213 رقم الحديث 423. معززو، دی حدیث باندې لا مذهب یا هم نام نهاد سلفیان اهل حدیث اعتراض کوي چې د دې حدیث په سند کې هغه ابراهیم ابن عثمان راغلی او هغه ضعیف دی. د دې جواب ته غوږ شئ. اولا لا مذهب چې کم دی هغه وایي چې د جنازې په لمانځه کې فاتحه ویل فرض ده او د فاتحه ویلو چې کم حدیث دی هغه په جامع الترمذی کې راځي رقم الحديث 1026. په سنن ابن ماجه کې راځي رقم الحديث 1495. حال دا چې د هغه حدیث په سند کې هم دغه ابراهیم ابن عثمان دی او دا وهابیان نه دا چې حدیث ته حسن وایي بلکه هم دغه سند حدیث ته صحیح وایي او دوی په صلات الجنازه لمانځه کې فاتحه د هغې فرضیت ورباندې ثابتوي. دا د دوی څومره لویه بې انصافي ده. همدغه سند دی چې په هغه حدیث کې ذکر شوی دی کوم چې د دوی د رای سره موافق دی چې هغه د جنازې په لمانځه کې سورت فاتحه ویل دي، هم په دغه سند باندې دوی هغه فرضیت د فاتحې ثابتوي او کوم چې د احنافو د رای سره موافق دغه سند رالی بیا پر دې باندې دوی جرح کوي او دې ته ضعیف وایي.
بله خبره دا چې دغه حدیث متعلق چې دوی کومه جرحه کړې ده چې ګواکې دا حدیث ضعیف دی، هغې ته موږ بیا جواب ورکوو چې په اسلام کې د عملی مسایلو اصل دار و مدار د امت په تعامل باندې دی. په کوم حدیث باندې چې د امت بلا نکره عمل جاری وي، د هغه حدیث په سند باندې بحث ته هیڅ ضرورت هم نه وي، او په کوم حدیث باندې چې ټول امت عمل پرې ایښی وي، د هغه حدیث سند که هر څومره قوي لیکن بیا هم هغه حدیث ته معلول ویل سوی دی. الرد على سیر الاوزاعي وګوري صفحه 1 دا شان په نور الانوار کې هم په دې خبره باندې تصریح شوی ده چې په کوم خبر واحد باندې تلقى بالقبول حاصل شوه، د امت عمل په هغې باندې جاري و، د هغه حدیث په سند باندې بحث ته هیڅ ضرورت نشته. دا شان المعجم الصغیر کې امام طبراني صاحب په آخر کې یو رساله لګولې ده د صفحه 170 تر 199 پورې په نوم باندې التحفة المرضیه. په هغې کې هم د امام شافعي صاحب، د امام بخاري صاحب، د امام ترمذي صاحب، د علامه سیوطي صاحب، علامه سخاوي صاحب د دې ټولو په حواله باندې ذکر کړې ده چې دا خبره د واضحه وي په کوم حدیث باندې چې تلقا بالقبول حاصل سي، د امت هغه عمل جاری ور باندې ثابت سي، د هغې حدیث په سند باندې بحث ته هیڅ ضرورت نه وي. دا شان معززو دا حدیث معلومه خبره ده چې په دې عمل باندې د فقهای کرامو، د علماو، حتی د خلفای راشدینو، حتی د مهاجرو او انصارو صحابه کرامو په دې باندې عمل جاری راغلی دی. دغه حدیث هغه د تواتر و درجې ته رسیږي. مثال اوس هغه حدیث کم چې هغه باندې ټول فقها متفق دي چې خوب د اودس لپاره ماتونکی دی، حالانکه د دې لپاره چې کم دلایل دي هغه ټول ضعیف حدیثونه دي، او ټول محدثین دا وایي چې هغه احادیث چې کم ذکر شوي دي هغه د سند په لحاظ باندې مردود دي، لیکن د معنا په لحاظ باندې چې کم د امت تعامل ور باندې راغلی دی هغه مقبول دی د وجه د تلقي بالقبول څخه. نو په دغه بنا باندې 10 رکعاته تراویح هغه هم په دې باندې د امت او د ټول فقهاو د امت مسلمه د مذاهب اربعو په دې سره اتفاق دی چې 10 رکعاته دي، نو هغه حدیث هغه د تواتر مرتبه ته رسیږي او هغه بالکل د صحت درجه ته هم رسیږي. معززو بل خبره دا چې دوی چې دغه سند باندې خپل فرضیت د فاتحه د جنازې په لمانځه کې ثابتوي او هغه ته دوی صحیح وایي، او موږ چې د 10 رکعاتو په اثبات کې دغه سند والا حدیث پیش کوو، دوی وایي دا حماقت دی او دا کمزوری ده او دا ستاسې په حدیثو باندې رشخند دی. نو زه وایم چې تاسې ګورئ په دغه حدیث باندې کم چې د تراویحو اثبات ور باندې کیږي په دې باندې د ټول امت اتفاق دی، او دا تلقا بالقبول په دې باندې سوی ده، او په دې باندې د خلفای راشدینو، مهاجرینو او انصارو صحابه کرامو او ټول خیر القرون بلا نکره عمل جاری سوی دی. او موږ په دې بنا باندې پیش کوو چې دا حدیث د تواتر مرتبه ته رسیږي، او دوی چې بیا کم د فاتحې فرضیت ور باندې ثابتوي هم په دغه سند باندې په منځ کې دومره ډیر فرق دی چې د فاتحې د فرضیت متعلق امام مالک رحمت الله تعالی علیه په الاستذکار کې راځي چې هغه وایي چې د فاتحې د فرضوالي هغه په د دې د فرضوالي په خیر قرون کې بخي چا پیژندل نه، داغه بعد په دې باندې بعضو کسانو عمل جاری ساتلی دی. بعضی کسانو الاستذکار لابن عبدالبر هغه جلد 2 صفحه 515. محترم ورونو دا د دوی ډیره غټه بېانصافي ده او دا د دوی د احادیثو سره لویه دشمني ده. دوی بله خبره کوي چې دغه حدیث اختلاف دی د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حدیث سره چې هغه کې 8 رکعاته لمونځ نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی.
د هغې جواب دا ورکوو چې په منځ کې هیڅ اختلاف نشته. ولی په دې بنا باندې د حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کوم حدیث دی هغه د تهجد په باره کې دی، او کوم حدیث چې موږ پیش کړی دی په دې سند باندې دا د تراویح متعلق دی. هیڅ عاقل داسې نشي ویلی چې د مازدیګر د 4 رکعاته فرضو او د ماښام د 3 رکعاته فرضو رکعاتو چې کوم احادیث دي هغه سره متعارض دي، ځکه دا لمونځونه جدا دي، د دې وختونه جدا دي. او کوم چې حدیث د عایشې صدیقه رضی الله عنها دی او کوم چې دوی په دلیل کې پیش کوي چې تراویح 8 رکعاته دي هغه د تهجد متعلق دی. کما ته چا په هغې کې د تراویح لفظ وښودی زه هغه ته 1 لک انعام ورکوم. معززو د دې په منځ کې هیڅ اختلاف هم نشته. دویمه خبره دا چې هغه احادیث چې کوم د تهجد متعلق دي هغه فقهاء کرامو هغه محدثینو ذکر کړي دي، هر یو ته ځان ته باب شی دی. د تراویح د پاره ځان ته باب دی، د تهجد د پاره ځان ته باب دی. د تهجد په باب کې هغه حدیث راوړي او د تراویح د باب هغه ځان ته احادیث راوړي. دا احادیث ذکر کوي کوم چې نن موږ په دلایلو کې وایو. دویم روایت کوم چې په هغه کې د ټولو صحابه کرامو اتفاق پر دې باندې دی چې تراویح 10 رکعاته شوي دي. السنن الکبرى د امام بیهقي رحمت الله تعالی علیه په جلد 2 صفحه 698 کې رقم الحديث 4288 کې راځي: اخبرنا ابو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينوري بالدامغاني حدثنا احمد بن محمد بن اسحاق السني أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد أنبأنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعة. يعني سائب ابن يزيد أغصب وي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې ټول صحابه کرام و هغه قیام کول په میاشت د رمضان کې ب20 رکعتن 10 رکعته تراویح کولې. دا حدیث په مسند الفاروق کې هم ذکر شوی دی. امام ابن کثیر صاحب راوړی دی په جلد اول صفحه 50 کې، او امام نووي صاحب په خپل 2 کتابو کې ذکر کړی دی، الخلاصه او داشان په المجموعه کې هغه دته صحیح ویلی دي. داشان صححه السبكي في شرح المنهاج وابن العراقي في طرح التثريب والعيني في عمدة القاري وصححه السيوطي في المصابيح وعلي القاري في شرح الموتى والنيموي في آثار سنن وغيرهم. دي ټول دغه حدیث ته صحیح ویلی دي. دا 2 احادیث کوم ذکر کړه هغه یو د نبی علی السلام د دور بل د صحابه کرامو اجماعي اتفاقی دور چې هغه کې تراویح 10 رکعاته په جماعت باندې شوي دي. بل اوس راځو د ائمه 4 او داغه ورای او داغه مذهب ته. اول د احناف ده امام احمد ابن محمد ابو الحسين القدوري رحمت الله تعالی علیه هغه په مختصر القدوري في الفقه الحنفي صفحة 45 کې لیکي: ويستحب للناس أن يجتمعوا في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم الإمام 5 ترويحات في كل ترويحة تسليمتان. مستحب د خلکو ته چې دوی راجمع سي د جماعت د تراویح دا مستحب دی چې دا خلک یې وکي وروسته د ماخوستن تر منځه او د دوی امام یې 5 ترویحات 15 ترویحې وکي. 15 ترویحې هغه 10 رکعاته تراویح کیږي. په کل ترویحه تسلیمتان، یعنی په هر ترویحه کې چې ترویحه 4 رکعاته ده نو دا به په 2 سلامونو باندې وي، نو دلته تراویح 10 رکعاته سولې. دویم امام شمس الائمه السرخسی رحمت الله تعالی علیه په المبسوط کې لیکي: فإنها 20 رکعة سوى الوتر عندنا. زموږ په مذهب کې زموږ په نسبت باندې بې له وتر تراویح 10 رکعاته دي.
الفصل الأول في عدد الركعات جلد ويم صفحة يوصل سلور سلويشت. دريم إمام علاء الدين الكاساني الحنفي رحمة الله تعالى عليه فبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع باغي لكي وأما قدرها ف20 ركعة في 10 تسليمات في 5 ترويحات كل تسليمتين ترويحة وهذا قول عامة العلماء. جل أول صفحة 288 وي کم چې قدر و اندازه د تراویحو ده هغه 10 رکعاته دي په 10 سلامو باندې او 15 ترویحو باندې چې 4 رکعاته یوه ترویحه کیږي کل تسلیمتین ترویحة هر دا ترویحې لره به 2 سلامونه وي او دا د عامو علماو فقهاو قول دی. دا شان دا دریم ذکر کړ تقریبا د 19 حنفي فقهاو عبارات هغه په دې باندې سره دي چې تراویح 10 رکعات دي. د شوافعو ده امام شافعي رحمت الله تعالی علیه په خپل هغه چې کوم د مدینه منورې حالت ذکر کړی د تراویحو دغه بعد لیکي واحب الی 20 ما تخپل 10 رکعات تراویح محبوب دي. الام للشافعي رحمت الله تعالی علیه دا د شافعي مذهب بانی امام محمد ابن ادریس صاحب دی هغه خپل وایي چې ماته 10 رکعات محبوب دي. جل اول صفحه 142. دویم امام محی الدین یحیی بن شرف النووي رحمت الله تعالی علیه هغه په المجموع شرح د المهذب جلد 3 صفحه 2 کې لیکي مذهبنا انها 20 رکعه. زموږ مذهب دا دی امام نووي صاحب د شافعي مذهب فقيه دی و زموږ مذهب دا دی چې دا صلات تراویح 10 رکعات دي ب10 تسلیمات ب10 تسلیمات په 10 سلامونو باندې غیر الوتر بلا وتر وذلك 5 ترويحات والترويحة 4 ركعات. دا 10 رکعات به په 15 ترویحو باندې کوي هر ترویحه به هغه 4 رکعات وي خو دا هر ترویحه به په 2 سلامونو باندې وي. هذا مذهبنا وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد وداود وغيرهم ونقله القاضي عياض عن جمهور الفقهاء. يعني په دې باندې د ټولو مذاهب او د جمهور علماو اتفاق دی چې تراویح 10 رکعات دي. دا شان دریم د شافعي مذهب فقيه امام محمد ابن احمد الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله هغه په مغني المحتاج کې لیکي وهي 20 ركعة ب10 تسليمات في كل ليلة من رمضان. يعني د روژې په میاشت کې هر شپه په 10 سلامونو باندې 10 رکعات تراویح دي. لما روى البهقي باسناد صحيح ذکر روایت کړی د امام بهقي صاحب په صحیح اسناد باندې انهم كانوا يقومون چې صحابه و هغه قیام کوي على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه په زمانه د عمر بن خطاب صاحب کې په شهر رمضان ب20 رکعه د روژې په میاشت کې په 10 رکعاتو باندې. وروى مالك في الموطأ ب23 هغه امام مالک صاحب په موطأ کې روایت کړی دی په 23 رکعاتو باندې نو بانهم كانوا يوترون ب3 10 رکعات به تراویح کړلې دا 23م دریج کم دي هغه به وتر کول. مغني المحتاج جل اول صفحه 380 د لسو نورو شافعي فقهاو عبارات را سره دي خو د وخت د کمش لوجه به هم په دې باندې کفایت کوو. دا شان د موالیکو ده امام احمد ابن محمد الخلوتی چې په الساوي المالکی صاحب باندې مشهور دی هغه په حاشیه الساوي على شرح الصغير په جل اول صفحه 304 کې لیکي والتراويح برمضان وهي 20 ركعة بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين. تراویح د روژې په میاشت کې هغه 10 رکعات دي په 10 سلامونو باندې. دا شان د مالکی مذهب ده
فقه العبادات على المذهب المالكي صفحه 196 هغه کې لیکي عددها 20 رکعه التراویح عدد هغه 10 رکعات دی. دا شان دریم الخلاصه الفقهيه على مذهب الساده المالكيه په صفحه 130 کې. دغه شان چې کوم د حنبلي مذهب فقها دي امام ابراهیم ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن مفلح صاحب هغه لیکي په المبدع في شرح المقنع جلد ويم صفحه 22 وهي 20 ركعه في قول اكثر العلماء. وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه في رمضان ب23 ركعه. تراویح 10 رکعات دي د اکثر علماء په قول باندې، ځکه روایت کړی دی مالک صاحب د یزید ابن رومان څخه چې هغه وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هغه صحابه کرامو به په جماعت باندې تراویح کولې 22 رکعاته 10 رکعاته تراویح 3 رکعاته ویتر. دا شان دویم فقيه د حنبلي مذهب ده امام عبد الرحمن ابن محمد ابن احمد ابن قدامه المقدسي الحنبلي صاحب هغه په الشرح الكبير کې هم دغه عبارت نقل کړی دی چې التراويح سنة مؤكدة، تراويح سنة مؤكد دي وهي 20 ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة. تراويح 10 رکعات دي سنة مؤكد دي چې دا به ادا کیږي د روژې په میاشت کې ويوتر بعدها في الجماعة، بیا به 3 رکعات وتر په جماعت باندې کیږي. دا شان دریم شیخ الاسلام علاء الدین علي بن سليمان المرداوي الحنبلي صاحب هغه په الانساب کې لیکي قوله ثم التراويح يعني انها سنة وهذا المذهب وعليه الاصحاب وقطع به اكثرهم وقيل بوجوبها. قوله وهي 20 ركعة هكذا قال أكثر الأصحاب، أكثر د أصحاب وأكثر د علماء هغه په دې باندې دي چې تراویح 10 رکعات دي او دا سنت مؤکد دي. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف جلد ويم صفحه 180. دا شان د نه نورو فقهاو د حنبلي مذهب عبارت را سره دي چې تراویح هغه سنت مؤکد دي او دا 10 رکعات دي. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای د سنن ابي داود حدیث ته په جلد 4 صفحه 201 کې عفا علیکم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. یعنی په تاسو باندې زما سنت دي او پر تاسو باندې هغه سنت دي کوم چې د خلفای راشدینو عمل وي، تاسو هغه د ځامې په غاښونو باندې ټینګ کړئ. نو په دې باندې 10 رکعات تراویحو باندې هغه د خلفای راشدینو څخه د صحابه کرامو د ټولو په اجماع او اتفاق باندې سنت راغلی دی. همدغه به موږ او تاسو ټینګوو، همدغه زموږ دپاره سنت مؤکد دي. امام لکنوی رحمت الله تعالی علیه هغه په خپل کتاب کې په نوم باندې د تحفة الاخیار د سنت مؤکده ډیر تعریفونه را نقل کړي دي او په هر یو باندې بیا بیرته خپل نقض کړی دی. په اخر کې یو تعریف ته چې کوم ترجیح هم ورکړی د راجح قول دی هغه ذکر کړی دی. هغه دا دی السنة المؤكده ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين. سنت مؤکده هغه ته ویل کیږي چې پر هغه باندې نبی علیه الصلاة والسلام همیشه توب کړی وي، یا دا چې پر هغه باندې د خلفای راشدینو څخه چا همیشه توب کړی وي، دغه ته سنت مؤکده ویل کیږي. او همداشان پر تراویح باندې چې 10 رکعات دي 3 رکعات وتر دي، دې باندې د خلفای راشدینو هغه مواظبت او همیشه توب ستا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې، دا شان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه کې، دا شان د حضرت علی کرم الله وجهه په خلافت او په زمانه کې. مجموعه رسائل د علامه لکنوی صاحب جلد 4 تحفة الاخیار صفحه 22. معزز ورونو دا یو مختصره څو خبرې وي چې هغه احادیث و او دا د
څلورو مذاهبو په دې باندې اتفاق و چې تراویح هغه 20 رکعاته دي، 3 رکعاته وتر دي او دا سنت مؤکد دي، پرېښودل سخته ګناه لري. دا شان اوس چې په دې باندې موږ تفصیل کوو، ما مخکې یادونه وکړله چې په دې باندې ګڼ شمېر ځانګړي کتابونه ما سره پراته دي چې تقریبا 1.5 صفحې دلایل پر دې باندې دي چې تراویح 20 رکعاته دي او دا شان هغه جوابونه دي کم چې دوی پر لامذهبو غیر مقلدینو پر د احادیثو باندې کړي دي، پر دې روایاتو باندې کړي دي، د هغې جوابونه دي. د حنفي فقه یو څو نور حوالې: الدر المختار جلد اول صفحه 98، الهدایه جلد اول صفحه 99، شرح ستا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې، دا شان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه کې، دا شان د حضرت علی کرم الله وجهه په خلافت او په زمانه کې. مجموعه رسائل د علامه لکنوي صاحب جلد 3 تحفة الاخیار صفحه 22. معزز ورونو، دا یو مختصره څو خبرې وي چې هغه احادیث و او دا د څلورو مذاهبو په دې باندې اتفاق و چې تراویح هغه 20 رکعاته دي، 3 رکعاته وتر دي او دا سنت مؤکد دي، پرېښودل سخته ګناه لري. دا شان اوس چې په دې باندې موږ تفصیل کوو، ما مخکې یادونه وکړله چې په دې باندې ګڼ شمېر ځانګړي کتابونه ما سره پراته دي چې تقریبا 1.5 صفحې دلایل پر دې باندې دي چې تراویح 20 رکعاته دي او دا شان هغه جوابونه دي کم چې دوی پر لامذهبو غیر مقلدینو پر د احادیثو باندې کړي دي، پر دې روایاتو باندې کړي دي، د هغې جوابونه دي. د حنفي فقه یو څو نور حوالې: الدر المختار جلد اول صفحه 98، الهدایه جلد اول صفحه 99، شرح نقایه جلد اول صفحه 104. یعنی د فقه حنفي چې کوم ډېر کتابونه د ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول په دې باندې هغه متفق دي چې د اکثرو علماو فقهاو او د مذاهبو اربعو د امت مسلمه په دې باندې اتفاق دی چې تراویح هغه 20 رکعاته دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.